بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشيطان في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم د دینه پختنه وکا آیا مونږ د الله نه سوا هغه وبلو چې نه مونږ ته ګټه رسولی شي او نه زیان، او کله چې الله مونږ ته سمه لاره ښودلې ده نو آیا مونږ اوس په خپلو پوندو شاته وتښتو؟ آیا مونږ خپل حالت د هغه چا په شانتي کو چې شیطان هغه په ځنګل کې بې لارې کړی وي او هغه حیران پریشان ګرځي را ګرځي په داسې حال کې چې ملګري ورته نارې وهي چې داسې راشه دا سمه لار ده. ووایه په حقیقت کې خو سمه رهبري خو یوازې د الله رهبري ده او د هغه د طرفه مونږ ته دا امر شوی دی چې د کائناتو د مالک په وړاندې د اطاعت سر ښکته کړو. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. مونږ قایم کئ او د الله د نافرمانۍ نه ځان وساتئ، هم د هغه طرف ته ستاسو د ټولو ورتګ دی. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. هم هغه ذات دی چې ځمکه او آسمانونه یې په حقه پیدا کړي دي، یعنی بې فایدې نه دي پیدا کړي، د دې دپاره یې پیدا کړي دي چې تاسو الله یاد ساتئ او شکر ویستونکي اوسئ، او په کومه ورځ چې هغه ووایي چې پاسئ او راټول شئ په هم هغه ورځ به دی هم داسې شي د هغه وینا حق ده. او په کومه ورځ چې شپېلی یعنی سور پوکړی شي په هغه ورځ به باچاهي هم د هغه وي، هغه په پټو او ښکاره هر څه پوهیږي او د حکمت خاوند او باخبره دی. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. او د ابراهیم علیه السلام کیسه هم را یاده کا کله چې هغه خپل پلار آزر ته ویلي وو آیا ته بوتان په خدای نیسې؟ زه خو تا او ستا قوم ښکاره په ګمراهۍ کې وینم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. مونږ په دې طریقه ابراهیم علیه السلام ته د ځمکې او د آسمانونو د سلطنت نظام ورښودلی و او د دې دپاره هم ښودلی و چې هغه د باور کوونکو سره شي. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. بیا کله چې شپه پې خوره شوه نو هغه یو ستوری ولیدو، وی فرمایل ستاسو ګمان دی چې دا زما رب دی؟ نو کله چې هغه غایب شو نو وی ویل چې زه خو د غایبېدونکي سره مینه نه کوم. فلما رأى القمر بازعا قال هذا ربي
فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. نو بیاي چې زلیدلی سپوږمۍ په نظر شوه نو وی فرمایل ستاسو ګمان دی چې دا دې زما رب او کله چې هغه هم غیب شوه نو وی ویل که زما رب که ماته لارښوونه نه وی کړې نو زه به هم د ګمراهانو سره شوی وی. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. بیاي چې کله روخانه انمر ولیدو نو وی فرمایل ستاسو ګمان دی چې دا د زما رب دا تر ټولو لوی دی. نو کله چې هغه هم غیب شو نو ابراهیم علیه السلام आवाज وکړو ای زما قومه زه د هغو ټولو نه بیزار یم چې تاسو هغه د خدای سره شریک ګڼئ. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. زه خپل مخ هم هغه لوري ته ورګرځوم چې چا د ازمکه او آسمانونه یو ځای پیدا کړي دي او زه هیڅکله د شرک کوونکو نه یم. فحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. د هغه قوم د هغه سره په جګړه لاس پورې کو نو هغه قوم ته و فرمایل آیا تاسو د الله په حق کې ما سره جنګیږئ په داسې حال کې چې هغه ماته سمه لاره ښودلې ده او زه د ستاسو د هغه شیانو نه ویریږم کم چې تاسو د الله سره شریک ګڼئ خو زما د رب څه خوښوي نو هغه هرومرو کېدی شي. زما د رب علم په هر څه چاپېر دی. نو آیا تاسو بیا هم خیال نه کوئ؟ فكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. او زه د ستاسو هغه شیانو نه څنګه ویریږم چې کله تاسو د الله سره خدای کې د هغو شیانو په شریکولو نه ویریږئ چې د هغو دپاره په تاسو څه سند نه دی نازل شوی. نو زموږ دواړو ډلونه کومه یوه زیاته د نه ویرېدو او ډاډي نه مستحقه ده. وښایئ که تاسو علم لرئ. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. په حقیقت کې خو امن د هم هاغو کسانو د پاره دی او په سمه لاره برابر هم هاغه کسان دي چې ایمان یې راوړی دی او خپل ایمان د شرک سره نه یوځای کوي. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. دا و زمونږ هغه دلیل چې مونږ ابراهیم علیه السلام ته د هغه د قوم په مقابله کې ورکړو. مونږ چې چاته وغواړو لوړې درجې ور په برخه کوو. حق دا دی چې ستا رب ډېر د حکمت
او ډیر د علم څښتن دی. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. او مونږ ابراهیم علیہ السلام ته اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام غونتی زوزات ورکو او هر یو تم سملار او خودله هم هاغه سملار چې د دین مخکیم نوح علیہ السلام ته خودلی و او هم د هاغه د اولادنا مونږ داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام ته هدایت ورکو. په هم دې طریقه مونږ نیککارانو ته د هغوی د نیکۍ اجر ورکوو. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. د هم هغه د اولاد نام ذکریا علیہ السلام، یحیی علیہ السلام، عیسی علیہ السلام او الیاس علیہ السلام ته لارښوونه وکړه او هغوی ټول د نیکو خلکو نه وو. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هم دا هغه د کورنۍ نام اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام او یونس علیہ السلام او لوط علیہ السلام ته لارښوونه وکړه او د دینه هر یو ته مونږ په ټولو جهانو لوړتیا وروبخله. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. دغه راز د هغو د ځینو پلار نیکونو ته، د هغو اولاد ته او د هغو وروڼو ته زیاترو باندې مونږ پیرزوونه وکړه او هغوی د خپل خدمت دپاره خوښ کړل او هغوی تم د سمې لارې ښوونه وکړه. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. دا هم د الله هدایت دی چې د هغه سره هغه خپلو بندګانو ته چاته وغواړي لارښوونه کوي او که هغو هم شرک کړی وي نو د هغو ټول اعمال به بس یعنی ضایع شوي وو. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. دا هم هغه کسان وو چې مونږ ورته کتاب، شریعت او نبوت ورکړی وو. اوس که دا خلک د هغه نبوت نه انکار وکړي نو پروا نشته. مونږ نورو ډیرو خلکو ته دا نعمت سپارلی دی چې د هغه نه منکران نه دي. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کسان داسی وو چې الله تعالی هغو ته هدایت کړی وو، هم د هغو په لار ته هم لاړ شه او ووایه چې زه د دې تبلیغ او لارښوونې د تاسو نه څه اجر نه غواړم. دا خو د ټولو جهانوالو دپاره یو نصیحت دی یعنی قرآن. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء
قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. دغو یهودو د الله تعالی هغه څه قدرونه کو چې په دې باندې واجب وو. کله چې داسې وویل چې الله په کم بشر باندې هیڅ شی نه دی نازل کړی، دینه تپوس وکړه. نو بیا هغه کتاب چې موسی علیه السلام راوړی وو چې د ټولو انسانانو دپاره روښنایي او هدایت وو، چې تاسو هغه پاڼې پاڼې کو، لږ څه ښکاره کوئ او ډېر څه پټوئ، او د هغه په وسیله تاسو ته هغه علم درکړی شو چې نه د تاسو سره وو او نه د ستاسو پلارانو او نیکونو سره وو. ښه نو د هغه نازلونکی څوک وو؟ صرف دومره ووایه چې الله نازل کړی دی، بیا یې په خپلو باطلو کې لوبو کولو ته پرېږده. فهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. او دا هم هغه سي کتاب دی چې مونږ نازل کړی دی چې د خیر او برکت نه ډک دی، او د هغو کتابونو تصدیق کوي چې د دنه مخکې راغلي وو، او د دې دپاره نازل کړی شوی دی تر څو چې د هغه په وسیله ته د مکې اوسیدونکي او د هغه په شاوخوا کې اوسیدونکي وویروي. او کم خلک چې په آخرت ایمان لري داسې خلک به په دې قرآن ایمان راوړي، او هغوی داسې دي چې د خپلو منځونو ساتنه کوي. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. او دا هغه چانه به لوی ظالم څوک وي چې په الله تعالی باندې د دروغو بهتان وتړي، یا دا وایي چې په ما باندې وحی راځي په داسې حال کې چې په هغه باندې څه وحی نوي نازله شوي، یا څوک چې د الله د نازل کړي کلام په مقابله کې دا وایي چې زه به هم د دې په مثل راوړم. که ته ظالمان په هغه وخت کې ووینې چې هغوی د زنکدن په سختیو کې غوټې وهي او فرښتې لاس ورغځوي او ورته وایي چې راوړئ وباسئ خپله ساه، نن به تاسو ته د هغو خبرو په وجه رسوا کوونکی عذاب درکړی شي چې تاسو په الله تعالی پورې په ناحقه تور په تپلو کولو او تاسو د الله د آیاتونو نه بم تکبر کولو. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة
وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. او الله تعالی به فرمایي چې استاسو یوازې او یو زما طرف ته راغلی، ستاسو سره خو نه ستاسو مال او دولت شته او نه اولاد شته او نه هغه خدایان کم چې تاسو ځان دپاره په دنیا کې جوړ کړي وو چې ما سرم شریک کړي وو او خپل مددګارم ګڼل، یعنی په دې کې به یو شی هم تاسو د ما نه خلاص نه کی، لکه څنګه چې ما په ړومبي ځل تاسو پیدا کړي وای، څه چې مونږ تاسو له په دنیا کې درکړي وو هغه ټول تاسو په دنیا کې پرېښودل او راغلی، او اوس مونږ تاسو سره ستاسو هغه سفارشیان نه وینو چې د هغو په باب د ستاسو دا ګمان وو چې د ستاسو د چارو په برابرولو کې هغوی هم یو څه برخوال دي. د ستاسو ټولو په خپلو منځ کې بیلتون راغی او هغه ټول د ستاسو نه ورک شو چې تاسو تیرې شوې دعوې کولې. ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. بشک د دانی او د زړی چودون کې الله دی، هم هاغه ژوندی د مړی نه راوباسي او هم هاغه مړی د ژوندي نه راباسي. د دې ټولو چارو سرته رسوونکی خو الله تعالی دی، نو تاسو کوم طرف ته الټه روان یې؟ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. هم هاغه د شپې د تیارونه روښانه ورځ وباسي او هم هاغه شپه د آرام دپاره پیدا کړې ده، هم هاغه د سپوږمۍ او د لمر د خطو او پریوتو حساب مقرر کړی دی. دا ټولې د هم هاغه لوی قدرت او علم لرونکي مقررې شوې اندازې دي. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. او هم هاغه ذات دی چې ستاسو د پاره ستوري پیدا کړل چې تاسو د دې په وسیله په تیارو کې په اوچا او په سمندر کې لارې معلومې کوي. وګورئ مونږ نښې په ډاګه ښکاره بیانې کړې د هغو خلکو د پاره چې علم لري. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. او هم هاغه یو ذات دی چې تاسو یې د یو نفس یعنی آدم علیه السلام نه پیدا کړئ، بیا هر یو د پاره یو ځای د زیات د اوسېدو دی او بل ځای کم د اوسېدو دی. دا نښې مونږ د هغو خلکو د پاره څرګندې کړي دي چې پوهه او غور کوي. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن
إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. هم هغه یو ذات دی چې د اسمانه یې اوبه ورولې، بیا یې د هغو په وسیله هر قسمه نباتات پیدا کړل، بیا د دې نه یې شنه ډکي راوښکل، بیا یې ترې لاندې باندې سورې دانې راوښکلې یعنې وږي، او د کجورو د ونو نه یې د خرما غونچې چې ښکته زانګي راوښکلې، او د انګورو، زیتون او انارو باغونه یې جوړ کړل چې هغه کې څه د یو بل په شانتي دي او څه پکې یو بل په شانتي نه دي، یعنی خصوصیات بیل بیل دي. دا ونې چې کله میوه نیسي نو په هغو کې د میوو راوړلو او بیا یې د پخېدو ته لږ وګورئ، په دې شیانو کې نښې دي د هغو کسانو دپاره چې ایمان لري. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. د دې د پاسه هم خلکو شیطانان د الله سره شریک کړي دي په داسې حال کې چې الله د هغو پیدا کوونکی دی، او بې د پوهې او بې د غوره الله دپاره یې زامن او لوڼې جوړې کړې، په داسې حال کې چې هغه د دې خبرو نه پاک او برتره دی چې دی یې کوي. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هغه خو د اسمانونو او د ځمکې پیدا کوونکی دی، د هغه اولاد د کمه کیدی شي، په داسې حال کې چې د هغه سره د ژوند ملګری نشته، یعنی د هغه ښځه نشته. الله هر څه پیدا کړي دي او هغه په هر شي پوهېدونکی دی. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. دا دی الله تعالی ستاسو رب، د هغه نه سوا بل خدای نشته، د هر څه خالق دی، د هر شي پیدا کوونکی دی، د دې عمله تاسو د هم هغه بندګي وکئ او هغه د هر شي ساتونکی او څارونکی دی. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. پکتو الله نشي موندلی او الله کته او موندلی شي، هغه ډیر زیات باریک بین او باخبره دی. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وګورئ ستاسو ته ستاسو د رب د طرفه په حق ښکاره نښې راورسېدې، اوس چې څوک د بینایۍ نه کار واخلي نو د ځان دپاره به ګټه وکړي، او څوک چې ځان وړونکي هغه به نقصاني شي. زه په تاسو باندې څه پهرېدار نه یم. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. په دې ډول مونږ خپل آیاتونه بیا بیا په بیلو بیلو طریقو بیانوو او د دې دپاره یې بیانوو تر څو چې دا خلک دا ووایي چې تا د چا نه زده کړي دي، او کم کسان چې عالمان دي د هغو دپاره مونږ حقیقت ظاهروو. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم د هغه وحی قرآن پیروي وکړه چې پتا باندې د ستا د رب د طرفه نازل شوی دی، ځکه چې د هغه یو رب نه سوا بل خدای نشته، او د مشرکانو پروا مه کوه. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا.
وما أنت عليهم بوكيل. او کدا الله تعالی خوښوي نو هغه په خپله داسې لاره برابرولی شوه چې دا خلک مشرکان شوي نه وي. ته په هغو باندې مونږ پهرېدار نه یې مقرر کړی او نه ته په دې باندې وکیل یې. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. او اے مومنانو دا خلق چې د الله نه سوا د هر چا عبادت کوي هغې ته کنځل مکوئ. داسې نه چې دی د شرک نه په نوره لاره وړاندې تګ سره او ناپوهۍ د امله د الله په شان کې ګستاخي وکړي. مونږ خو په هم دغه ډول هرې ډلې دپاره د هغو کړه وړه ښایسته کړي دي، بیا د هغې د هم هغه خپل رب په لوري ورګرځېدل دي. په هغه وخت کې به هغه ورته څرګنده کړي چې هغو څه کول. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. دی د سختو سختو قسمونو په خوړلو سره وایي چې که مونږ ته څه نښه راشي نو مونږ به ایمان راوړو. نو ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی ته ووایه چې نښې خو د الله سره دي او تاسو څه خبر یې که هغه نښې دی له راشي هم نو بیا به هم ایمان را نه وړي. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. مونږ هم په هغه شان د دې زړونه او نظر اړوو لکه څنګه چې دی په وړومبي ځل په ایمان نه و راوړی. مونږ به دی د دې په هم دې سرکشۍ کې لالهانه پرېږدو. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. که مونږ په دې باندې فرښتې هم نازلې کړې وې او مړو دې سره خبرې کړې وې او د ټول جهان شیانم د دې د نظر لاندې راغونډ کړي وای، بیا هم دی ایمان راوړونکي نه وو مګر دا چې دا الله هم دا خوښوي چې هغوی د ایمان راوړي، خو د دې نه زیاتره خلک د ناپوهې خبرې کوي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. او هم دغسې مونږ د هر پیغمبر دشمنان ډیر شیطانان پیدا کړي دي. په دغو شیطانانو کې څه انسانان وو او څه پیریان چې یو بل ته به د غولونې او فریب د خوږو خبرو وسوسې اچولې. تا د رب اراده دا وې چې هغوی دې داسې ونه کړي نو هغوی به هیڅکله داسې نه کول. نو ته هغوی په خپل حال پرېږده چې په خپلو دروغو کې اخته وي. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون.
مونږ هغوی ته د دې هر څه کولو وخت ځکه ورکوو چې کم خلک چې په آخرت ایمان نه لري د هغوی زړونه د دې غولونکي ښکلا په لوري مایل وي او هغوی پرې خوښ شي او د هغو ناولو چارو په کړو لاس پوري کی چې هغه یې کول غواړي. افغیر الله ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الكتاب مفصلا والذین آتیناهم الكتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق فلا تكونن من الممترین. آیا زه د الله نه سوا کومه بل فیصله کوونکی ولټوم په داسې حال کې چې هغه تاسو ته پوره کامل کتاب لیږلی دی چې د هغه مضامین صفا صفا بیان کړی شوي دي او کومو خلکو ته چې مونږ تا نه مخکې کتاب ورکړی و هغوی پوهیږي چې دا کتاب ستا د هم هغه رب د طرفه په حقه نازل شوی دی نو د دې عمله ته د شک کوونکو سره مه کیږه. وتمت کلمة ربک صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ستا د رب کلام د رښتینولۍ او د انصاف په اعتبار کامل دی. هیڅوک د هغه د فرمانونو بدلونکی نه دی او هغه د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. او اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دنیا کې زیاتره خلک داسې دي که ته د هغو خبرې ومنې نو هغوی به تا د الله د لارې نه بېلارې کي. هغوی خو صرف په ګمان روان دي او خیالي خبرې کوي. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله وهو اعلم بالمهتدین. په حقیقت کې ستا رب ډېر ښه پوهیږي چې څوک د هغه د لارې نه اغوښتي دي او څوک په سمه لار برابر دي. فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم بآیاته مؤمنین. نو که تاسو د الله په آیاتونو ایمان لرئ نو په کم څاروو باندې چې د حلالولو په وخت د الله نوم اخیستل شوی وي د هغه غوښه وخورئ. وما لكم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأفواههم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. او آخر څه وجه ده چې تاسو هغه څه ونه خورئ چې په هغه باندې د الله نوم اخیستل شوی وي په داسې حال کې چې الله تعالی د هغه ټولو څاروو تفصیل ښودلی دی چې په تاسو باندې حرام کړی شوي دي خو بیا که سخت درته ضرورت شي نو حلال دي. او دا خبره یقیني ده چې ډېر خلک په خپلو خیالاتو او بغیر د څه سند نه ګمراه کوي. په دې کې څه شک نشته چې الله تعالی تیری کوونکي ډېر ښه پیژني. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَخْتَرِفُونَ. تاسو هم د ښکاره ګناهونو نه ډډه وکئ او هم د پټو نه. بېشکه څوک چې په ګناه کې اخته وي هغوی به ډېر زر د خپلو کړو سزا ومومي. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم
وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ او په کومو څاروو چې د الله نوم نوي اخیستی شوی د هغه غوښه مه خورئ. دا کار د نافرمانۍ دی. شیطانان د خپلو ملګرو په زړونو کې شکونه او اعتراضونه اچوي تر څو چې هغوی د ستاسو سره جګړه وکړي، او که تاسو د هغوی اطاعت ومنئ نو تاسو به یقینا مشرکان شئ. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. آیا هغه څوک چې مخکې مړی و بیا ورته موږ ژوند ورکو او هغه تم داسې رڼا ورکړه چې د هغه سره هغه د خلکو په منځ کې د ژوند لاره ووهي، د هغه چا په څېر کیدی شي چې په تیارو کې لوېدلی وي او په هیڅ شان تېروتونکی نه وي. نو کافرانو ته په دې طریقه هغوی ته خپل اعمال ښکلي ښکاري. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. او په دې ډول مونږ په هره سیمه کې د هغو غټ غټ مالداره خلک مجرمان ګرځولي دي چې هلته د خپل مکر او د ټګۍ جال خور کي. اصل کې هغوی د خپلې ټګۍ په لومه کې په خپله نښتي دي او هغوی د سره په دې خبر نه دي. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يكفرون. کله چې هغو ته کوم آیات راشي نو هغوی وایي موږ باید تر هغه پورې ونه منو تر څو چې په خپله موږ ته هغه څه رانکړی شي چې د الله پیغمبرانو ته ورکړي شوي وو. په دې موقع کې خو الله ډېر ښه پوهیږي چې چېرته خپله پیغمبري غوره کړي. هغه وخت نږدې دی چې دا مجرمان د خپلو ټګو په وجه د الله په وړاندې د رسوایۍ او سخت عذاب سره مخامخ شي. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. نو دا حقیقت دی چې چاته چې الله د لارښودنې اراده وکړي د هغه سینه د اسلام دپاره پرانیزي، او چاته چې وغواړي ګمراه کوي د هغه سینه تنګوي او داسې حسابندیږي لکه چې د اسمان په طرف خیجي، یعنی د هغه په سینه کې د توحید او د ایمان ننوتل ناممکن کی. په دې طریقه الله د کرکې ناپاکي په هغو خلکو اچوي چې ایمان نه راوړي. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. په داسې حال کې چې دا لاره ستا د رب سمه لار ده او د هغه نښې د هغو خلکو دپاره څرګندې کړی شوي دي چې نصیحت مني. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. د هغوی دپاره د هغو د رب سره د سلامتیا کور دی او هغه د هغو اعمالو د عمله د هغوی سره مینه کوي چې هغوی غوره کړې ده. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس
وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. پکم ورځ چې الله ټول خلق ځان ته راغونډ کي په هغه ورځ به هغه به د پیریانو ډلې ته وفرمایي چې ای د پیریانو ډلو تاسو خو انسانانو کې ډېر انسانان ګمراه کړل د انسانانو سره چې څوک د هغې ملګري وو هغې به ارزو کي چې ای پروردګاره مونږه خپلو منځ کې هر یو د بل نه پوره ګټه اخیستې وه او اوس مونږه هغې نیټې ته را رسېدلي یو چې تا راته مقرره کړه. الله تعالی به وفرمایي ښه نو اوس د ستاسو د اوسېدو ځای اور دی په هغه کې به تاسو تل دپاره اوسېږئ د هغه ځای نه به یوازې هم هغه بچ کړی شي چې الله د هغې بچ کول وغواړي بېشکه ستا رب د حکمت خاوند او ډېر عالم دی. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وګوره په دې طریقه به مونږ په آخرت کې ځینې کفار د هغه ګټې د عمله چې هغې په دنیا کې یو بل سره په ملګرتیا کې کړې وه په خپلو منځو کې سره دوستان وګرځوو. یا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. په هغه وخت کې به الله د هغو نه دا پوښتنه هم وکړي چې ای د پیریانو او د انسانانو ډلې آیا تاسو ته هم د ستاسو نه پیغمبران نه وو راغلي چې تاسو ته یې زما آیاتونه اورولي وی او د دې ورځې نه یې ویرولي وی؟ هغوی به ووایي او موږ د خپل ځان په خلاف په خپله شاهدي وایو. نن د دنیا ژوندانه دا خلک په دوکه کې اچولي دي او په هغه وخت کې به هغوی په خپله د ځان په خلاف شاهدي وکړي چې هغوی کافران وو. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. دا گواهی به د هغو نه د دې دپاره واخیستی شي چې دا ثابته شي چې ستا رب په ظلم د کلیو تباه کوونکی نه دی کله چې د هغو اوسېدونکي د حقیقت نه بې خبره وي. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. د هر چا درجه به د هغو د اعمالو په سبب ورکړی شي. ستا رب د خلکو د اعمالو نه بې خبره نه دی. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. تا رب غنی یعنی بے نیازه او د رحمت خاوند دی. که هغه وغواړي نو تاسو ټول به د منځه یوسي یعنی تاسو د دنیا نه ختم کی او د ستاسو په ځای نور هغه خلک راولي چې چاته د هغه خوښوي لکه څنګه چې تاسو د ځینو نورو خلکو د زوځات نه راپورته کړئ. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین.
د تاسو سره چې د کم شي واده کیږي هغه خو هرومرو راتلونکی دی او تاسو د عاجزولو وس نه لرئ، یعنی مطلب قیامت چې هغه په دې قادر دی چې تاسو په دویم ځل راپاسوي که تاسو خاورو کې ذرې ذرې هم یئ. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وایا چې اے زما قومه تاسو په خپل ځای عمل کوونکي اوسئ او زه به هم په خپل ځای عمل کوم. ډېر زر به درته څرګنده شي چې د چا عاقبت یعنی انجام ښه کیږي، بېشکه چې ظالمان نه بریالي کیږي. وجعلوا لله مما ذر من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. دی خلکو د الله د پاره پخپله د هم هغه د پیدا کړو فصلونو او سارونه یوه برخه مقرره کړې ده او په خپل ګمان وایي چې دا د الله د پاره ده او دا زموږ جوړ کړي شریکانو د پاره، یعنی د ځان نه جوړ کړي خدایانو د پاره. نو کومه برخه چې د جوړ کړي شریکانو د پاره ده هغه خو الله ته نه رسي، او کومه برخه چې د الله د پاره ده هغه د هغو جوړ کړي شریکانو ته رسیږي. څنګه بدې فیصلې دي چې دا خلک کوي. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. او په همدې طریقه د ډېرو مشرکانو دپاره د هغې شریکانو د خپل اولاد وجل ښایسته کړي دي تر څو چې هغې د تباهۍ سره مخامخ شي او هغې د خپل دین په باب په شک کې واچوي، یعنی په دین کې شرک شامل کړي. که الله غوښتي وی نو دی به داسې نه وکړي، نو دی پرېږده چې په خپلو غلطو خبرو کې اخته پاتې وي. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. او هغې په خپل ګمان وایي چې دا څه څاروي او دا فصلونه چې د دې استعمال هر یو کس ته جایز نه دی، دا یوازې هغه خلک خوړی شي چې مونږ په هغو باندې خوړلو غواړو، په داسې حال کې چې دا بندیز هغې د خپله ځانه لګولی دی. بل ځینې څاروي دي چې په هغو باندې سورلي کول او بار وړل حرام کړی شوي دي، یعنی دغه څاروي کافران چې بوتانو ته نظر کوي، او ځینې څاروي دي چې په هغو باندې د الله نوم نه اخلي، او دا هر څه هغې په الله باندې دروغ تړي، یعنی دی وایي چې مونږ هر څه کوو دا د الله په حکم کوو. زر به الله تعالی دی ته د دې د دروغو جوړولو سزا ورکړي.
وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتا فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. او وای سچ د سارو په ګېډو کې دي هغه خالص زمونږ نارینهو د پاره دي او زمونږ په ښځو باندې حرام دي او که مردار مړ وي نو دواړه د هغو په خوړلو کې شریکېدی شي. دا خبرې چې دی غوټه کړي دي د سزا به الله هغوی ته ورکي. بېشکه هغه حکیم او د ټولو خبرونه خبر دی. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. واقعي هغه خلق نقصانی شو چې خپل اولاد د جهالت او د ناپوهې په وجه ووجلو او د الله ورکړي روزي په الله باندې په دروغ تړلو سره حرام وګڼله. یقینا هغوی ګمراه شول او هیڅ کله په سمه لاره تلونکي نه وو. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. او هم هغه ذات دی چې باغونه پیدا کړل په چتونو سواره کړي شوي او نه سواره کړي شوي د ونو مخپورته باغونه او د خرماو ونې پیدا کړي فصلونه چې د هغو نه قسم قسم خوراکي مواد په لاس راځي د زیتونو او انارو ونې پیدا کړي چې ځینې د یو بل په شانتي دي او ځینې د یو بل په شانتي نه دي یعنی په خوند کې بیل دي. د هغو د پیداوار نه وخورئ چې کله میوه ونیسي نو د الله حق ادا کوئ یعنی صدقه کله چې فصل وریبئ او د حده تیری مه کوئ چې الله د حده تیري کوونکي نه خوښوي. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. او هم هغه ذات دی چې د څاروو نه ځینې داسې پیدا کړي دي چې د هغو نه د سورلی او د پیټې وړلو کار اخیستل کیږي او ځینې داسې دي چې د هغو پی او غوښه تاسو خورئ د هغو شیانو نه وخورئ چې الله تاسو ته په برخه کړي دي او د شیطان په قدم مه ځئ چې هغه ستاسو ښکاره دشمن دی. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. دا اتن رو خزیدی 2 قسمه د ګډونه او 2 قسمه د وضوونه. اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم د دینه پوښتنه وکړه چې الله د هغو دواړه نران حرام کړي دي
که دواړه ښځې یا هغه بچي چې د دواړو ګډو او د وضو په ګېډو کې دي د علم سره سمې ماته وښایئ که تاسو رښتیني یئ. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. او هم دغسې 2 قسمه د اوښې نه او 2 قسمه د غوا نه ته دې نه پوښتنه وکړه د دې دواړه نران خدای حرام کړي دي که دواړه ښځې چې د دواړو اوښو او د غواګانو په ګېډو کې دي. آیا ته په هغه وخت کې موجود وې چې الله تاسو ته حکم کړی و؟ نو د هغه چا نه به لوی ظالم څوک وي چې د الله طرف ته د دروغو وینا وتړي تر څو چې د علم نه سوا خلکو ته غلطه لارښوونه وکړي او یقینا دغسې ظالمانو خلکو ته الله سم لار نه ښایي. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باع ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی ته وایا چې کم حکمونه ماته د وحی په وسیله راغلي دي په هغه کې خو زه څه داسې شی نه وینم چې په کم خوړونکي باندې حرام وي مګر دا چې هغه مردار یعنی په خپله مړ شوی وي یا توی شوی وینه وي یا د خنزیر غوښه وي چې هغه ناپاکه ده یا د شرک ذریعه وي یعنی چې د الله نوم پې نه وي اخیستی نو څوک چې د مجبورۍ په حالت کې د دغو شیانو نه څه وخوري سوا د دې نه چې هغه د نافرمانۍ اراده ونه لري او د اندازې نه زیاتې ونه کړي په خوند اخیستو کې په دې کې شک نشته چې ستا رب غفور او رحم کوونکی دی. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. او کومو خلکو چې یهودیت خوښ کړو په هغو باندې مونږ ټول د نوکانو زناور حرام کړي وو او د غواګانو او د چیلو وازدې هم د هغه نه سوا چې د هغو په پوښتو یا د هغو په کلمو یا په اډوکو پورې نښتي وي دا مونږ هغو ته د هغو د شرارت په سبب هغو ته سزا ورکړې وه او دا څه چې مونږ وایو بیخي رښتیا وایو. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة
ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. اوس کا هغه تا دروغ جنو غني نو ورته وایا چې ستاسو د رب د رحمت لمن فراغ ده او د ګناهګارو نه به د الله عذاب لرې نشي. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. دا مشرکان بستاسو د دې خبرو په جواب کې هرو مرو وای چې که الله غوښتي وي نو نه به مونږ مشرکان شوي وي او نه زمونږ پلاران نیکونه او نه به مونږ څه شی حرام ګڼلی وي. هم دغه قسم خبرو په جوړولو د دینه مخکې خلکو هم حق ته د دروغو نسبتونه کړي وو تر دې پورې چې په آخر کې زموږ د عذاب خوند وسکلو. دې ته ووایه آیا د تاسو سره څه دلیل شته چې هغه موږ ته وړاندې کوي؟ تاسو خو صرف په ګمان روان یې او بیخي د ځان نه جوړې کړې خبرې کوئ. قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. بیا وایا ستاسو د دې سند په مقابله کې حقیقت ته رسېدلی سند خدا الله سره دی. بېشکه که الله غوښتي وی نو تاسو ټولو ته به یې لارښوونه کړې وه. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. دی توایا چې خپل هغه شاهدان راولي چې د دې خبرې گواهی وکړي چې الله دا شیان حرام کړي دي نو که هغه گواهی وکړي نو ته د هغو سره گواهی مکوه او هیڅ کله د هغو خلکو ته غوښتنو پسې مزه چې هغه زموږ آیاتونو ته د دروغو نسبتونه کړي دي او د آخرت نه منکران دي او نور د خپل رب سره شریکوي. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم أو إياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی توایا چې راشئ زه تاسو ته اوروم چې ستاسو رب په تاسو کم بندیزونه لګولي دي دا چې د هغه سره څوک مه شریکوئ د مور او پلار سره ښه سلوک وکئ خپل اولاد د مفلسۍ د ویرې مه وژنئ موږ تاسو ته هم روزي درکوو او هغو ته به یې هم ورکوو او د بې حیایۍ هر څومره طریقې دي هغه ته مه ورنږدې کیږئ که هغه ښکاره وي او که پټې
او هاغه نفس چې هاغه الله محترم ګرځولې ده موجنه مگر په حق سره یعنی قصاص په طریقه دا خبرې دي چې د دې لار خوونه هاغه تاسو ته کړی ده تاکیدی حکم درکړی شوی دی چې تاسو د پوهې نه کار واخلئ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون او دا چې د یتیم مال ته مور نږدې کېږئ مگر په داسې حال کې چې ډېر غوره وي تر څو چې هغه بالغ شي او شعور ولري او په طول او پیمانه کې پوره انصاف وکړي موږ په هر چا باندې هم هغه عمره پیټې ږدو څومره چې په هغه کې طاقت وي او کله چې خبره کوئ په انصاف سره یې وکړئ که معامله د خپلو خپلوانو هم وي او دا الله سره چې کم عهد کوي هغه پوره کوي د دې خبرو ښوونه تاسو ته الله کړې ده تر څو چې تاسو یاد ولرئ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون دغه راز د هغه لارښوونه دا ده چې هم دا دین زما سمه لاره ده تاسو هم په دې باندې لاړ شئ او په نورو لارو باندې مه ځئ چې هغه به تاسو د الله د لارې نه جدا کي دا د هغه هدایت چې ستاسو رب درکړی دی تر څو چې تاسو پرهیزګاره شئ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون بیا مونږ موسی علیہ السلام ته کتاب ورکړی و چې په ښه چلن غوره کوونکي انسان باندې د نعمت او د هر ضروري شي تفصیل او د سر نه تر اخره پورې هدایت او رحمت وو او د دې دپاره بني اسرائیلو ته ورکړی شوی و چې ښایي چې خلک د خپل پروردګار سره د یو ځای کېدو ایمان راوړي وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون او په همدې ډول مونږ دا کتاب نازل کړی دی چې د خیر و برکت یو ډک کتاب دی نو تاسو د دې پیروي وکئ او د تقوا لاره خوښه کئ لرې نه ده چې په تاسو رحم وشي أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين تر څو چې تاسو دا ونه وایئ چې کتاب د موږ نه پخوا دوه ډلو یعنی یهودو او عیسایانو ته نازل شوی و او موږ د هغه د لوستلو نه بې خبره وو او تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب
سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. یا داسې ونوایئ چې کوم مونږ باندې څه کتاب نازل شوی وي نو مونږ به د هغو نه زیات په سمه لار وو. تاسو ته ستاسو د رب د طرفه یو روښانه دلیل، هدایت او رحمت راغی. اوس به د هغه چا نه غټ ظالم څوک وي چې د الله آیاتونه دروغ وګڼي او خلک ترې منې کي. کم خلک چې زمونږ د آیاتونو نه خلک منې کوي، مونږ به هغو ته د دې منې کولو له امله ډېره بده سزا ورکو. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. آیا اوس خلق دې ته سترګې په لار دي چې د هغې مخې ته فرښتې راشي ودرېږي، یا ستا رب پخپله راشي، یا ستا د رب ځینې څرګندې نښې ښکاره شي. په کومه ورځ چې ستا د رب ځینې لویه نښه څرګنده راشي، بیا به یو داسې چاته د هغه ایمان هیڅ ګټه ونه رسوي چې مخکې ایمان نه وي راوړی، یا یې په خپل ایمان کې څه نیکي نه وي ګټلي. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی توایا خانو تاسو سترګې په لاره اوسئ، مونږ هم په انتظار یو. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. کمو خلکو چې خپل دین ټوټې ټوټې کو او ډلې ډلې شول، په یقیني طریقه د هغو سره ستا هیڅ تعلق نشته. د هغو معامله الله ته سپارلې ده، هم هغه به هغوی ته وښایي چې هغو څه کړي دي. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. د هغه د پاره الله سره لس چنده ثواب دی، او څوک چې بدیو کی هغه ته به هم هغه عمره بدله ورکړی شي څومره چې هغه قصور کړی دی، او په چا به ظلم ونه شي. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وایا زما رب ما ته په یقیني طریقه سمه لاره ښودلې ده، بیخي صحیح دین چې په هغه کې څه کوږوالی نشته. د ابراهیم علیه السلام چې هغه یو لوري ته مایل کېدو غوره کړی و، او هغه د مشرکانو نه نه و. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وایا یقینا زما مونځ، زما ټول عبادت، زما ژوند او مرګ، زما هر څه د الله رب العالمین د پاره دي چې د ټولو جهانو مالک دی. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. د هغه هیڅ څوک شریک نشته، د هم هغه امر ماته شوی دی، او د ټولو لومبی د اطاعت سر ټیټونکی زه یم. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى
ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وایا آیا زدا الله نه سوا څوک بل رب ولټوم په داسې حال کې چې هم هغه د هر شي رب دی، هر چا چې څه ګټلي هم هغه ذمہوار دی. هیڅ پیټې پورته کوونکی به د بل پیټې پورته نه کي. بیا ستاسو ټولو د خپل رب طرف ته ورګرځېدل دي. په هغه وخت کې به هغه تاسو ته وښایي چې په کم شي کې به تاسو اختلاف کولو. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هم هغه ذات دی چې هغه تاسو د ځمکې خلیفه وګرځولی، ستاسو کې ځینو ته د ځینو نورو په مقابل کې ډېرې لوړې درجې درکړي، تر څو چې تاسو ته یې چې څه درکړي دي په هغه کې په تاسو ازمیښ وکړي. بېشکه ستا رب په سزا ورکولو کې هم ډېر چټک دی او ډېر بخښونکی او رحم کوونکی هم دی. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.